یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې نن سبا په دې عطرونو باندې یا په سپریو باندې الکول ګډ وي، د دې استعمال څنګه دی او که پر کالو یا جامو باندې ولګول سي د هغوی سره لمونځ څنګه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمو، دا الکحل که چیرې د انګورو څخه یا د خرماو څخه جوړ شوي وي نو بیا هغه خپله هم نجس دي و ناپاکه دي، او که پر کالو باندې یا پر بدن باندې ولګېږي هغه هم ورباندې ناپاکه او مرداریږي، بیا لمونځ ورسره نه دی صحیح. په کلکه ځان ساتل ځینې پکار دی او استعمال حرام دی. او که چیرې د الکحل د انګورو او یا د خرماو څخه نه وي جوړ، بلکې هغه د ګني څخه جوړ وي یا د عسلو څخه جوړ وي یا د نورو سبزیاتو څخه جوړ وي، بیا حرام او ناپاک نه دی. که پر بدن یا کالو ولګېږي هغه نه ورسره مرداریږي او خرڅلاو هم جایز دی. خو نن سبا دا معلومات ناممکن دی او دا یقین چاته حاصلېدل ناممکن وي چې دغه الکحل به د چیش څخه جوړ وي. نو پکار ده چې دومره درته معلومه سوله چې په دې عطرو باندې یا په دې سپیرو باندې الکول ګډ دی، بس د هغه د استعمال څخه ځان وساته، اجتناب ځینې وکړه، پرهیز ځینې وکړه، دا به ډېره ښه وي. په فتح الملهم کې د تحقیق په ډېر ښه انداز بیان شوی په 3 جلد 608 صفحه کې. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.